سلامونه دوستانو، خدای وکړي ښه اوسئ جوړ و روغ. ګرانو دوستانو، نن دا دریمه برخه د الف با توري د پښتو ژبې کوشش کوم چې په دې ویډیو کې دا زر تر زره خلاص کړم. نو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوو. تیر غم چې شروع کړی و د چې باندې م ختمه کړې وه که نه. چې پسې چې ده هی ده، هی هی به موږ دغه ټکی چې ده هی ده، هی چې ده ها صبر هی هی به موږ داسې لیکو هی 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 ه هی ه هی ه. جیم چې ده دلته یو ټکی لري، هی چې ده ټکی نه لري، چې چې ده دلته درې ټکي لري ولې هی ټکی نه لري، او هی چې ده ه تلفظ کیږي. هی حج، حج به موږ څنګه لیکو؟ حج به موږ داسې لیکو هی بیا جیم حج، هی بیا جیم حج، هی بیا جیم حج، هی. کوشش وکړئ ما پسې تکرار کړئ ه هی، او بیرته کوشش وکړئ ویې لیکئ. که تاسو خواته غټان څوک وي نو خپل مور پلار نه کومک واخلئ، مرسته وکړئ ورسره خپل ماشومانو سره چې دا ولیکي هی. ګر چې تاسو ته به ماشومانو ته به دا لږ زره سخته وي ځکه نوي ټکي دي، نو خو لیکل یې ډېر اسانه دی. هی هی حج. دغه انځور کې تاسو ګورئ دغسې ده حج ده. حج په ټولو مسلمانانو فرض ده. راځو بل لغت ته خی. زه پاکم خی. هغه هی وه داسې ده خی ده. دا د هی غوندې لیکل کېږي ولې دلته یو ټکی لري. جیم دلته ټکی لري، خی دلته ټکی لري. ښه 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 ښه. دا که چېرته تاسو ماشومانو لپاره سخته وي نو کولی شئ تاسو ویډیو پوز کړئ، ویې دروئ او بعد له هغې نه خپل ماشومانو سره کومک کوئ چې دا ولیکي خی ښه خی ښه. په دې انځور کې تاسو څه وینئ؟ خی سره خرما، خی خرما. دا ګورئ خرما، خی خرما. خرما به موږ څنګه لیکو؟ خرما موږ داسې لیکو خی ری میم الف خرما، خی ری میم الف خرما. نو خدای وکړي چې دا درته اسانه سوی وي. نو دا به پاکو. بل ټکي ته راځو. بل ټکی چې دی موږ سی ده، دا سی. سی چې ده هم د خی او هی غوندې لیکل کېږي ولې دلته درې ټکي لري. سی څی. البته د پښتو د دري ژبې ټکي ډېر فرق کوي ځکه پښتو کې موږ څی لرو او بله سی لرو، او فارسي کې ته نه سی لرو، خو دا پښتو څی نه لرو. څی څی څه څه څرنګه څنګه. څی څه څه درې ټکي. څه 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 څی سا څی سا. دغه انځور کې تاسو شی وینئ سا سا څی سا. راځو بل ټکي ته. بل ټکی به د موږ څه ده؟ بل ټکی چې ده زی زاله، زی زاله. زی چې ده هم د هی غوندې لیکل کېږي ولې دلته
دغه رقم ته ټکی لري. داسې رقم ته یو هغه لري. زی به داسې لیکو. دا د پښتو زی ده او دلته یې وړه همزه خوري. زی زی ز زی ز زاله زی زاله. څه رقم تلفظ کوئ؟ ز ز زاله زا لا زا لا زا لا زی ز زی ز. په سور رنګ لیکو زی ز. په شین رنګ لیکو زی ز. په زیړ رنګ لیکو زی ز زی ز. په آسمانی رنګ لیکو زی ز زی ز. خدای وکړي چې دا مې یاد کړی اوسي. د دې ویډیو د دې لپاره چې تاسو کوشش وکړئ چې د دې لیکل یاد کړئ. ویډیو بندوئ. وبخښئ ډېر زیات بیکګراونډ کې د ما لور ده. نو بل ټکي ته راځو. دال دال د دال د دال د. دال د دال د دال د د د دال د دال د دال د دال د دال د د. دا رقم ته لیکو. نو په دې انځور کې تاسو وینئ درمل درمل یا دوا. درمل دال درمل دال درمل. دال په آسماني رنګ لیکو درمل. په شین رنګ لیکو درمل. په سور رنګ لیکو درمل. خدای وکړي چې دا مو یاد کړی اوسي. اوس راځو د منګه بل ټکي ته. ډال 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 ډ ډال ډ. ډال د دال غوندې لیکل کېږي ولې لاندې داسې یو ګرده حلقه خوري. ډال 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 ډاکټر. په فارسي کې موږ فکر کړی موږ وایو ډاکټر ځکه هغوی چې دا ډال نه لري. په پښتو کې موږ ټی لرو او ډال لرو. ډاکټر 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 ډاکټر. په شین رنګ لیکو ډال ډال شین ډال شین ډال. فیروزه‌ای ډال یا آسمانی ډال. سور ډال تور ډال زیړ ډال. خدای وکړي دا تاسو ماشومان سره یو څه کومک وکړي. هیله کوم خپل ماشومان سره مرسته وکړئ چې دا ولیکي او ما پسې تکرار کړي. د هغوی تکرارول ډېر فایدهمند دي او د ماشومانو ذهن ډېر تیز وي. ډېر زر زده کوي. بل ده د منګه زی زال زال. وبخښئ زه زی هم د دال غوندې لیکل کېږي او د ډال غوندې خو دلته یو ټکی لري. زال زال سور زال شین زال
فیروزه‌ای زال یا آسمانی زال. کوشش وکړئ ما پسې تلفظ کې ز زال ز زال ز زال ز ز. نو په دې انځور کې موږ څه شی وینو؟ زال سره ذاکر. وی صبر سي فکر کوم دا ذکر ده نه ذاکر ده. هغلته تور ټکی و نو داسې ده ذاکر ده. زال ذاکر. زال ذاکر. زال ذاکر. زال ذاکر. نو دا چی دی؟ دا زال ده او ز رقم تلفظ کیږي او لغت څه ده؟ ذاکر ده. زال ز زال ذاکر ز ز ز. نو دا به پاکو راځو بل ته ری ته. د ما د خوښې حرف اسانه حرف ری. ری د انځور کې تاسو څه وینئ؟ رمه. دا پسونه چې یو ځای وي دې ته څه وایي؟ رمه. ری مونږ خو دال هم داسې لیکه او ری داسې لیکو. دال داسې و ری داسې وه. نو فرق یې وکولی سئ. سمه ده؟ نو داسې ده ری ر ری ر ری ر ری ر ری ر ری ر. توره ری ده داسې ده سره ری سره ری سره ری. فیروزی ری زیړه ری ر شنه ری. رمه به موږ داسې لیکو رمه رمه. ما پسې تلفظ کې او کوشش وکړئ دا ولیکئ. ویډیو ودروئ او تاسې ولیکئ او وګورئ چې تاسو یې سم لیکئ یا نه. تاسو نه ډیره مننه چې تر دې پایه پورې ما سره درېدلي یاستئ. که چیرته په تاسو باندې ډیر وي نو هیله کوم ویډیو بنده کړئ. بله ورځ ته کوشش وکړئ نور لغتونه هره ورځ کې تاسو 3 ټکي هم یاد کړئ. تاسو لپاره ډیره ده. بل څه ده؟ ړې ړوند ړې 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 ړ ړې ړ ړې ړ ړې ړ. سره ړې سره ړې سره ړې ړې. شنه ړې شنه ړې. مثلا موږ وایو ژاړي ژاړي ړ. هغې کې چې راځي ړ. دلته موږ په دې انځور کې څه وینو؟ دا سړی څه ده؟ ړوند ده. لاره نه ویني. ړوند ړې ړوند ړې ړوند ړې ړوند ړې ړوند. نو کوشش وکړئ ما پسې تلفظ کړئ او ولیکئ ځان سره. لیکل تاسو ته ډېر کومک کوي. ولیکئ تلفظ کړئ او تاسو نه ډېره مننه چې تر دې پایه ویډیو کتله. تر اوسه پورې ویډیو مو کتله نو دغه لغتونه سره حفظ کړئ. ولیکئ بیا کوشش وکړئ نو انشاءالله سې دا به موږ تاسو ټول ته یو ګټوره ویډیو وي او خپل اولادونو ته به په تلویزیون کې تاسو پلی کوئ. حتما د ما چینل تاسو یو بل سره شیر کړئ او سبسکرایب کړئ. یو خپله پښتنه خور حمایت یا سپورټ کوي. انشاءالله زه به نورو بهترینه ویډیوګانو سره راځم. ډېر مې کوشش ده چې د تیوري او لایف ان دی یو کې ویډیوګانې هم جوړې کړم خو اوس مهال تقسیم اوقات مې ډېر مصروفه ده. ډېر مصروفه ژوند لرم نو دغه مې وکولی سو. انشاءالله ستاسو هم ترې ګټه واخلئ. الله په امان. ښه ساعت او ښه شیبې.